دې خوږ شوه تنداره چې په خپل وطن دې شپې شي لښکرې ډوډۍ دې ګرمه د منګیو به سړې شي دا بدرنګ بدرنګ وختونه دا بدرنګ بدرنګ وختونه د پستر ستر ګوړاند شي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي سترګو تور دی ورک دی خوب دی نشته دی ورېندارې چې د سترګو تور دی ورک دی غریبۍ پسې له ملکه نازولی ورور دی ورک دی چې دعا تا کړې لاس پورته چې دعا تا کړې لاس پورته پلیاز بندې را په زړه شي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي کړم غار او سینا زه مزدور چې سرګردانه تا به څه کړم غار او سینا زه مزدور چې سرګردانه د یاقوتو جګ د لکه د لالونو بدخشانه موده کېږي بابر ځایه موده کېږي بابر ځایه چې مکلې ساره نشي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي بیا به تا ته پاتې څه شي بیا به ما ته پاتې څه شي ولې ولې داسې وشي ولې ولې داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردی مزدورۍ مړه شي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې موږ یو ځل بیا د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ خو کور روزنتون ته راغلي یو چې دلته د یتیمانو روزنه او پالنه هم کیږي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو کله چې زموږ هغه بېوزلو کورنیو سره چې د هیله خیره ټولنې لخوا دغه ادارو ته معرفي کیږي او هغه کورنیو سره د هر ادارې نه چې مرستې کیږي نو په ما باندې اختر وي هغه ځکه چې زما د بېوزلو هیوادوالو سره زما هغه خویندو سره هغه ورونو سره مرستې کیږي نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا 250 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کیږي چې تاسې ګورئ چې په دغه مرستو کې اوړه دي غوړي دي کمپلې دي او د اشپزخانې هغه لوازم د پخلنځي هغه لوښي هم دغه کورنیو ته هم ورکول کیږي زه مننه کوم د هر یو ادارې نه
زه مننه کوم د هغه زړه سوان هیوادوالو نه د خپلو بېوزلو کورنیو سره د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره مرستې کوي. مننه کوم د اسلامیک ریلیف د ورلډ وایډ ادارې د هر یو کارکوونکي څخه چې د هیله خیره ټولنې لخوا هغه بېوزله کورنۍ هغه زمونږ هغه هیوادوال چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي چې د هیله خیره ټولنې لخوا اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته ورپېژندل شوي دي هغه کورنیو سره به هم نن مرستې ترسره کیږي. قدرمنو لیدونکو د تیر په څیر د خپلو هغه بېوزلو هیوادوالو سره هغه خویندو ورونو سره خبرې به هم کوو. د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې د هغه مسؤلینو سره به هم خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د تیر په څیر یو ځل بیا نن د کډوالو چارو ریاست د اضطراري حالاتو آمر جاوید ستانکزی صاحب زما تر څنګ ولاړ دی. قدرمنو لیدونکو د جاوید ستانکزی صاحب د نوم نه به تاسې دا اندازه لګولی وي چې جاوید ستانکزی صاحب په هغو اشخاصو کې دی چې تلې د کډوالو چارو په ریاست کې د بېوزلو کورنیو سره مرستې کړي. همدارنګه نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې کې چې کوم کورنیو سره مرسته کیږي کومو کورنیو سره چې هغه د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي نن مرستې کیږي. د جاوید ستانکزی صاحب څخه اورو چې دغه مرستې څنګه کومو کورنیو سره ترسره کیږي همدارنګه څو کورنیو سره دغه مرستې ترسره کیږي. السلام علیکم ستانکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې عملا موږ ګورو د اسلام ریلیف موسسې د خوا نه دغه مرسته دلته توزیع کیږي. جمله 290 کورنۍ دي چې د هغې د جملې څخه 250 هغه کورنۍ چې کوم د ځینو مشکلاتو له وجې نه بېځای شوي او همدارنګه د نورو ګاونډیو هېوادو څخه خپل وطن ته راستنې شوي دوی ته دغه خوراکي توکي غیر خوراکي توکي دوی ورته برابر کړي. موږ د اسلامي ریلیف موسسې څخه ډېره زیاته مننه کوو او آینده کې ترې نوره زیاته غوښتل لرو چې دغه رقم بېوزلو کورنیو ته دوی خپلې مرستې برابرې کړي تر څو حقدار ته ورسیږي او همدارنګه نور هغه ډونرونو ته هغه موسساتو نه موږ غوښتنې لرو چې هغوی هم په دغه شانتې دغه بېوزلو کورنیو ته دغسې خپلې مرستې برابرې کړي او په خپل وخت زمان سره دوی ته توزیع کړي. مننه ستانکزی صاحب. غواړم چې لږ دا هم راته تاسې ووایئ د کډوالو چارو د ریاست هغه کوم را روان چې ستاسې کوم پلانونه دي یا غواړئ چې تاسې مرستې وکړئ په آینده کې هغه بېوزلو کورنیو سره که دې باره کې هم تاسې معلومات. تاسو ګورئ عملا موږ هره ورځ د مختلفو موسساتو د خوا نه راستنېدونکو کورنۍ ته بېځای شوو کورنۍ ته کومکونه ترسره کوو. هغې د جملې څخه د سرپناه جوړول دي همدارنګه د صحت په باره کې د حرفوي زده کړو په باره کې او نور هغه عاجلې مرستې چې دي چې د هغوی هر څه ته ضرورت دی موږ د هرې خیریه موسسې څخه هغوی ته
خپلې مرستې په خپل وخت زمان سره رسولې دي، خو نور هم غواړو چې هغه مؤسسات چې په دغه د مهاجرو په بخش کې خپلې مرستې برابرې کړي او تر څو حق حقدار ته ترسره کړي. خوشحاله اوسئ اسلامیک صاحب. موږ او تاسې ګورو چې نن سبا زموږ پاکستان کې هغه ورونه چې زموږ اوسېږي په دې ورځو کې هغوی غواړي چې خپل وطن ته راستانه شي. هغه هیوادوال چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري، هغوی ته کوم زمینه سازي شوی په ننګرهار کې د کډوالو چارو د ریاست له خوا نه هغویو سره کوم مرستې به کېږي، که دا هم موږ ته هغه کورنۍ چې د پاکستان هیواد څخه اوس د دوی لپاره موږ د تورخم په صفري نقطه کې موږ هلته د IOM مؤسسې په مرسته باندې انشاءالله خپل امکانات ورته برابر کړي چې هغوی هغه ځای څخه راوړي، هلته د دوی راجستر کېږي، د هغوی هغه لومړنۍ مرستې چې د دوی ضرورت وي هغه موږ ورسره عمل ته کوو. او کومې هغه کورنۍ چې دلته ننګرهار ته راغلې که دوی دلته ځمکه په ننګرهار کې ولري، سرپناه ولري، هغوی ته موږ د کوټو جوړولو پروګرامونه په نظر کې لرو. همدارنګه موږ یو خرګوټی په نظر کې لرو چې هغه کورنۍ چې ځمکه نه لري، سرپناه نه لري، انشاءالله هغوی ته به یوه نمره په واقع ورکوو او نور کوششونه کوو چې د دوی کومې شیانو ته د دوی ضرورت وي انشاءالله هغه مرستې به موږ دوی ته برابروو، په خپل وخت زمان به هغوی ته ترسره کوو. خوشحاله اوسئ. مننه ستانه. تاسو نه هم ډېره مننه چې دلته راغلي، دغه مرسته مې د نږدې څخه ولیدله او هغه حقدار ته ورسېده. مننه. لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دلته زموږ یو دوه خویندې هم ناستې دي. زموږ هغه خویندې دي چې د هیله خیره ټولنې لخوا اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته معرفي شوی و، چې اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې دوی سره نن د خوراکي توکو او د غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. دغه خویندو نه به هم یو څو خبرې اخلو چې دوی څه ویل غواړي د دغې ادارې په هکله. همدارنګه د هیله خیره ټولنې نه کومې مننې کوي. السلام علیکم خورجان. خورجانې ښه یې؟ خدای پاک دې ستاسې سره ټول خورجانې لږ په لوړ اواز موږ سره خبرې وکړه. الله پاک دې ستاسې سره ښه وکړي چې تاسې موږ سره د دې دغه کومک وکړو موږ د غریبانو سره. خورجانې دغه نن چې تاسې سره اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې تاسې سره دغه مرستې وکړې چې تاسې ګورې ستاسې د ټوکن شاته هم موږ لیکلي دي چې شرق راډیو تلویزیون دا هغه کورنۍ دي چې د هیله خیره ټولنې لخوا چې موږ سره راجستر وې، موږ اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته وپېژندلې او نن ورسره دغه مرستې لکه دا خو دوه خویندې دلته ناست دي، موږ تقریبا داسې یو ډېرې کورنۍ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان و، همدارنګه موږ ورسره خپرونې چمتو کړي وو او دغه ادارې ته مو وپېژندلې. زه مننه کوم د دې ادارې هغه مسؤلینو څخه چې د دغه بېوزلو هیوادوالو سره یې مرستې وکړې. خورجانې دغه اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې چې نن تاسې سره دغه مرستې وکړې د دې هغه مشرتابه چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري څه ویل ورته غواړې لږ ووایه. خدای پاک دې هغو ته د اجر ورسوي او الله پاک دې سره زموږ پورې او تاسې موږ سره ډېر کومک وکړه. خدای پاک دې موږ ټول دغه یو بل خوراکی هم ناست سره د دغې خوراکۍ نظر هم اخلو چې دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلي مامور صاحب. موږ سم ښه امداد کړی، ښه عزت لاله کړی، ښه مرسته م راسه کړې. الله دې د ادارې مامور ته پیدا ورکړي، الله دې برکاتي کړي، الله دې شته کړي. موږ نور عزت دغه غواړو، مرسته غواړو. زه به سرپرست یم، بې سرپرست یم، څه نه لرم. ماشومان یې راپسې دي، وړې ماشومان دي، ځکه دلته راغلي یم، په هغوی بل ته څه شي.
او ستاسې نه مرسته غواړم د الله نه غواړم خو ستاسې نه غواړم خوشحاله اوسئ الله پاک دې کامیاب کا مامور صاحب الله پاک دې کامیاب کا د ادارې ماموري الله دې کامیاب کا الله دې له عزت درکړي الله دې نور هم عزت زیات کا قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ او خبرې تاسې واورېدې چې موږ نورو مرستو غوښتونکي هم یاستو سرپناه مو نشته د کورنۍ سرپرست مو نشته د نورو مرستو غوښتونکي هم یاستو په دې هیله چې د دغې ادارې هغه مسؤلینو د دغې خویندو خبرې اورېدلی وي او دوی ورسره نورې مرستې هم وکړي قدرمنو لیدونکو قدرمنو افغانانو دلته زمونږ یو مورکۍ ناسته ده یو خوراکۍ مو ناسته ده دوی هم دلته د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا چې کومې مرستې دغه کورنیو سره ترسره کیږي دغه خویندې او دغه مورکۍ تر څنګ هغه نور هم زمونږ هغه خویندې ورونه هم راغلي دلته تاسې به یې ګورئ چې ناست دي او دغه مرستو لپاره انتظار کوي تر څو پورې د دوی نمبر راشي او دوی ته هغه مرستې ورکړل شي دغه مورجانې سره او دغه خوراکۍ سره هم خبرې کوو چې دوی نن دلته راغلي دي دوی سره کومې مرستې کیږي د دغې ادارې د دغه مسؤلینو نه نور څه غوښتنې لري څه ویل ورته غواړي لومړی دغه مورجانې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم خیر مورجانې نن چې تاسو سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دغه د خوراکي توکو همدارنګه د ژمني توکو مرسته ترسره شوه دغه د ادارې هغه مسؤلینو ته همدارنګه چې زمونږ دلته هغه ورونه همکاران چې د دغې ادارې همکاران دي کارکوونکي دي دوی دا څه ویل غواړي څه غوښتنه ترې لري دو سره د خدای ډیر ښه وکړي تاسو ټول سره د خدای ښه وکړي تاسو نه ډیره ډیره مننه موږ سره کومک وکړي خدای د ښه در سره وکړي
کور م آباد موږ ډېر بېوزله یو ډېر خرابه حالات هم ډېر خرابه دی د لیوا سره موږ پراته یو هر وخت موږ پسې راځي او موږ د هغسې نه دغه کوي در په دره موږ د دونه دغه غوښتنه ده چې موږ ته یو د سرپناه ځای وښیي او یو خیمې او دغه کومک راسره وکړي موږ همداسې په بیابان باندې پراته یو بیخي د موږ حالات خرابه دي په تاسو سره د خدای ډېر ډېر ښه وکړي کور م آباد تاسو سره یعنې مننه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه خوراکۍ سره هم خبرې کوو غواړو چې د دې نظر هم واخلو څه ویل غواړي څه غوښتنې لري هغه خوراکۍ سره هم خبرې کوو ستړی مه اورجانې په لوړ اواز خبرې وکړه تر څو پورې موږ ستا اواز واورو هغه مسؤلین د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې چې ستا غږ واوري چې ته څه ویل غواړې څه غوښتنې لرې په لوړ اواز موږ سره خبرې وکړه ښه یې خورجانې شکر د ښه تاسو موږ همین چې لیوه سرحدي څنګه پراته یو ډېر حالات هم خراب ده نه دیوال لرو نه ښه لرو نه بد لرو دقسې هغه کې وخت تېرو بیابان کې نه داسې هغه لرو چې موږ سره د خیمې کومک وشي او نمره ځای راکړي لږ مرسته وشي لږ هغه وشي نو تاسو نه دا نور ډېر ډېر مننه دغه نن چې تاسو سره دغه مرستې وشوې پخلنځي هغه لوښي همدارنګه هغه خوراکي توکي د دغه ادارې هغه مسؤلینو نه څه مننه کوئ او نور څه غوښتنې ترې دې نه تشکرونه چې دا مننه نه کوو تشکر چې موږ ولاکه د چا خبره بېګا لپاره او سبا بېګا لپاره دا ډېره مننه چې دا کومک یې موږ سره وکړو خوشحاله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د دغې خوراکۍ او د دغې مورکۍ خبرې چې تاسې واورېدې دغه نور وروڼو سره به هم خبرې کوو په دې هیله چې موږ سره پاتې شي دا خپرونه بیا هم تر پایه کوو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د یتیمانو د روزنې او پالنې عمومي مسؤل میر افضل سعادت صاحب زما تر څنګ ناست دی قدرمنو افغانانو د میر افضل سعادت صاحب څخه غواړو چې څه پوښتنې وکړو تر څو پورې موږ ته د نننۍ ورځې د دغې مرستو په هکله موږ ته معلومات راکړي همدارنګه د راروانو مرستو زموږ هغه بېوزله کورنۍ مرستو ته سترګې په لار دي موږ ته لږ معلومات راکړي تر څو پورې چې هغه زموږ هیوادوال چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي تر څو په انتظار پاتې شي چې موږ سره به نورې مرستې هم په راروان وختونو کې کیږي د هر څه نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست او کور ودانۍ ویم ننګرهار همیشه بهار ته سعادت ډېره مننه صاحب تاسې نه ستاسې د تلویزیون د درنو همکارانو څخه او د درنو لیدونکو څخه چې همدا ساعت موږ ګوري د تلویزیون په پرده باندې خوشحاله اوسئ سعادت صاحب نن چې موږ ګورو 250 کورنیو سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ اداره کې هغه مرستې ورکول کیږي چې خوراکي مرستې هم دي همدارنګه غیر خوراکي مرستې دي د دغه مرستو په اړه که تاسې راته معلومات راکړئ چې په دغه مرستو کې کوم شیان دي او که لږ لیدونکو ته تاسې ډېره مننه دغه مرستې د زموږ د ژمنیو مرستو لړۍ ده البته چې په تیر کې هم موږ دوه پروژې درلودلې ننګرهار کې توزیع درلودله د خوراکي او غیر خوراکي موادو دا ځل هم همداسې چې تاسې ګورئ په کمره کې خوراکي مواد دي وریجې اوړه غوړي لوبیا او بوره ده ورسره څنګ کمپلې او د نور د کور ظرفونه دي دیګ بخار دی او کاسې او دا شیان تاسې وینئ نو دا دغه کورنۍ ده چې څوک بې ځایه شوي دي په د آخرو وختونو کې متاسفانه یتیم شوي دي بعضې ماشومان بعضې کورنۍ خپل ځوانانو زلمیانو د لاسه ورکړي دي په د آخرنیو جنګونو کې او هغه مهاجرین چې نوي د پاکستان څخه راستانه شوي دي دا د هغې کورنۍ لپاره موږ خاص کړي دي خوشحاله اوسئ سعادت صاحب د دې تر څنګ چې تاسې د یتیمانو د روزنې او پالنې عمومي مسؤل یاستئ د هغه یتیمانو ماشومانو په هکله هم تاسې لږ معلومات راکړئ چې تاسې سره څومره یتیمان دلته راجستر دي تاسې سره څومره یتیمان دلته دي چې تاسې د هغې روزنه او پالنه کوئ مننه زه د څلورو ولایتونو مسؤل یم د یتیمانو د بخش چې تر اوسه پورې موږ 3700 یتیمان لرو په څلورو ولایتونو کې کابل مزار بامیان او ننګرهار کې په ننګرهار کې تقریبا 8500 یا څه کم 900 یتیمان لرو او دا لړۍ لا ادامه لري متاسفانه الله دې زموږ په هېواد کې دا جنګونه او دربدرۍ بس کړي
نو بیا به امید دی چې راشي. بغیر د هغې نه زموږ د ثبت نام او د رجسټریشن پروسه دوام لري او میاشت په میاشت او هر شپږ میاشتې بعد دغه تعداد زیاتیږي. تقریبا اوس 900 ته زموږ تعداد رسیدلی دی او بیا په څنګ کې کله کله دا د ژمنۍ مرستې یا د رمضان په میاشت کې علاوه د دې نه یتیمانو ته هغه یتیمان چې موږ راجستر کړي دي او موږ سره سپانسر کېږي هر 3 میاشتو کې د 6,000 یا 6,500 افغانۍ په مقدار باندې پیسې نغدي ورته راځي او موږ هغې ته مرسته بیا کوو د مکتب په خاطر باندې. خوشحاله اوسئ ساده صاحب. په پای کې غواړم چې تاسې دغه را روان مرستو په اړه مو هم راته معلومات راکړئ چې په را روان کې به تاسې دغه د ننګرهار او تاسې یادونه وکړه چې د نورو ولایتونو کې هم تاسې دا توضیح لرئ. ننګرهار لپاره او داسې نورو ولایتونو لپاره ستاسې به کوم توضیح وي او کوم پلانونه به موږ دا راته نو موږ به کوشش کوو چې د خپلو وطنوالو لپاره یو څه چې زموږ په وس کې تیار کړو دوی دپاره. اول لکه ما مخکې وویل چې خدای د اول دا جنګونه او دا ورور وژنه او دا وینه تودنه په افغانستان کې بس کړي او د هغې تر څنګ به زموږ چې څومره په وس کې انشاءالله موږ به خپل کومکونه نه دریغ کوو د دې خپلو وطنوالو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو تر څو وکولی شو په راتلونکي کې هم همدغسې مرستې د دې لپاره موږ آماده کړی شو. خوشحاله اوسئ ساده صاحب. په پای کې ستا پیغام غواړم چې واخلم چې هغه بېوزلو کورنیو ته همدارنګه ستاسې هغه ډونران چې همدا د شرف راډیو تلویزیون د لارې تا ګوري چې هغه ورونو ته او هغه خپلو مسؤلینو ته تاسې کوم پیغام لري که پیغام مو نو پیغام خو مې دغه دی چې د دولتي مقامات څخه او دولتي همکارانو څخه چې موږ سره د بېوزلو او مستحقو کورنیو په شناسایي او پېژندنه کې مرسته وکړي او دویم د خپلو وطندارانو څخه مو دا خواهش دی چې موږ چې کله زموږ ټیمونه سروې ته ځي په بعضو ځایونو کې متاسفانه بعضې خلک داسې وي چې هغوی هم کوشش کوي چې ځان مستحق وګڼي او زموږ ټیم ته بعضې مزاحمتونه ایجاد کوي. نو دغه هم وطندارانو مې دا هیله ده چې تاسې وګورئ په خپل ګاونډ کې تاسې نه شاید نور مستحق خلک اوسېږي خپل حق ولت هغوی ته ورکوي تر څو زموږ دا پروسه د خنډ او ځنډ سره مخ نه شي. او ډونران خو اکثره زموږ په خارج هیوادونو کې دي او اکثره مسلمانان دي نو هغوی نه دا خواهش کوو چې زموږ ملت او زموږ ولس او خلکو نورو دغو ته مرستو ضرورت لري او ستاسې مرستې دي چې دلته دې خلکو ته موږ په خپله زموږ ټول پرسونل چې دی ټول همکاران کوشش کوي نهایتا چې په پوره امانت او صداقتدارۍ سره دا امانت خلکو ته ورسوي او ورته تسلیم کړي. خوشحاله اوسئ. تاسې ته هم همدارنګه ستاسې هغه نور همکاران چې د کابل څخه راغلي دي ټولو ته ننګرهار همیشه بهار ته ښه راغلاست وایم. مننه. خوشحاله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د میر افضل ساده صاحب خبرې تاسې واورېدې چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې زمونږ هغه ورونه خویندې چې کله موږ ته ټلیفونونه کوي او همدارنګه راځي او موږ سره خپله ریزې راوړي د هغه ورونو او خویندو نه موږ ډېر په یو د ورورولۍ په فضا کې ته هیله کوو که مستحق نه یې نو موږ ته ټلیفون مه کوئ که مستحق نه یاستې موږ ته مزاحمت مه کوئ تر څو موږ هغه ستاسې ساحې ته ستاسې کور ته راځو کله چې ستاسې کور ګورو نو تاسې مستحق نه یاستې نو هیله کوو تاسې نه که تاسې مستحق نه یاستې ستاسې په چم ګاونډ کې به داسې یو بل کورنۍ اوسي چې هغه به د تاسې نه زیات مستحق وي نو تاسې مهرباني وکړئ موږ ته د هغه بېوزلو هېوادوالو لپاره موږ ته ټلیفون وکړئ تر څو موږ رئیس شو هغه بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړو. تاسې ټولو نه هم بیا مننه په دې هیله چې دغه زموږ پیغام تاسې اورېدلی وي او تاسې په دې عمل وکړئ. د ساده صاحب خبرې تاسې واورېدې د نورو مسؤلینو سره هم به خبرې کوو د اسلامیک ریلیف د ورلډ وایډ ادارې او د نورو ورونو نظر به هم اخلو نن چې په دې مرستې ته راغلي دي او دلته غواړي چې د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا دیو سره مرستې ترسره شي بیا هم زموږ ملتیا وکړي او موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د هغو خویندو نظر هم تاسې واورېده د دغې ادارې د مسؤلینو نظر هم تاسې واورېده. اوس زموږ دلته یو کاکا زما تر څنګ ولاړ دی دغه کاکا نه پوښتنې کوو چې د کوم ځای نه راغلی دلته دیو سره کومې مرستې نن وشوې د دغه ادارې د مسؤلینو نه څه مننه کوو همدارنګه په آینده وختونو کې د څه شي غوښتونکي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا نوم دې که راته ووایي؟ خان محمد. خان محمد د کوم ځای څخه کاکا؟ د خوږیاڼو یم جي. د خوږیاڼو د کوم ځای؟ د خاص د خوږیاڼو د بازار یم. کاکا د خوږیاڼو نه تاسې اوس دلته راغلي یاستې ننګرهار ته ولې راغلې که راته دا ووایي؟
داسې رالو چې هلته کې جنګونه دي، واړه زاړه راله غونډ وهي ټکوي یا لالۍ راله، نو په دې وجه باندې مونږ ته څه میلاویږي نه خوراک د سکنو څه نه میلاویږي. مونږ کور نه بار نه پرېږدي، که بیا پرېږدي نو مونږ یې باندې پخوي، په زور یې را باندې وړي او مونږ ته وایي چې یو خوا بل خوا مه ځئ، بس مونږ سره روان شي جنګ ته لاړ شئ. نو مونږ به جنګ ته لاړ شو که مونږ خپل ماشومان وساتو. دغه خبرې تاسو ته څوک وایي؟ دا مونږ ته دا خلک وایي، دا داعش وایي، دا نور خلک وایي، لا خپل مسلمانان راته وایي، خو بس په دې غم مو ککړ کې رامولي، زیږې به اړو زاړه را راونیسي، بس ټکوي او راکوي او ډوډۍ او چای رانه په زور خوري او غواګانې رانه پاتې شي، حال مال رانه پاتې شو، ډک ډک کورونه رانه پاتې شو. اوس یو جوړو جامو کې راغلي، په خدای مې دې قسم 15,000 روپۍ کرایي زه ورکوم، اوس را باندې 10,000 جمع شوي دي، نن را باندې سړی راغلی وایي کور دې وباسه، نو زه به په څه واجه کوم؟ لکه کاکا څوک هم په یو نوم وژني او څوک هم په بل نوم وژني، همداسې که نه؟ او جي، نو مونږ وایو چې مونږ دا وطن جوړ شي، مونږ خپل وطن ته هغه شو، پاکستان ته لاړو، پاکستان نه دغسې نیمه خوا یې راوشللو، یو ځای عسکر نیسته، بل ځای عسکر نیسته، کارډ نشته، هغه نشته. اوس د مونږ باچا ده، مال د خدای ده، خدای دې نور هم راته ښه لري، د مونږ ډېر خیال ساتي، خو د مونږ د عوام خیال نه ساتي. کاکا قدام راته ووایي چې نن د اسلامیک ریلیف ورلډ واید ادارې له خوا نه تاسو سره د ژمني توکو او د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د دغې ادارې هغه مسؤلینو ته څه ویل غواړې، څه غوښتنه لري؟ دا غوښتنه غواړو چې خدای دې ورسره ښه وکړي، الله دې دوی ته ډېره تېره ورکړي او خدای دې دوی نه بدرنګوي، زموږ د ماشومانو د هغو وړو د زړو قدر وکړو، زموږ د سیاسرو قدر وکړو، خدای دې د دوی قدر وکړي او الله دې بیا داسې مونږ باچا ته هغه ورکړي چې بیا هم زموږ مرسته وکړي. مونږ خو ډېر غریبان یو، مونږ وس نه رسېږي، نه مو کوټې شته، نه مو ځای شته، نه مو ځایګی شته، هر څه رانه پاتې شو. کاکا په آینده کې غواړي چې نن تاسو سره څنګه چې دا مرستې وشوې، د شرق راډیو تلویزیون نه هغه نور موسسې به تا ګوري، هغه نور شتمن هیوادوال به تا ګوري، څه غوښتنې لرې ترېنه نور ورنه څه داسې غواړي چې تاسو سره کومې مرستې وکړي؟ مونږ سره دا مرستې وکړي چې مونږ ځایونه نشته دلته کې، ځایونه راته خدای دوی هغه کړي، راته راکړي او ځان ته کوټې پوټې کړو، دا بچي ورننه کړو او بس خپله خواري مزدوري به کوو چېرته، نو بس نور خو څه به وکړو. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا چې د خپرونې د پای شیبې دې غواړم چې په پای کې تاسو ته یو 4 بیته وړاندې کړم چې وایي په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي، په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي، هر ځل یې کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي، او د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دغه 4 بیتونو کې یو ډېر لوی پیغام پروت دی. راځئ چې په خپل چم او ګاونډ کې چې زموږ او ستاسې هغه بېوزله کورنۍ اوسېږي، موږ په دې تمه پاتې نشو چې د بیرون ملک نه یو څوک به راځي او دغه کورنۍ سره به مرسته کوي. د هغه شتمنو هیوادوالو څخه غوښتنه لرم، د هغه شتمنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې په خپل چم او ګاونډ کې ستاسې هغه بېوزله کورنۍ اوسېږي، ستاسې په وس او تاوان کې شته دی چې تاسې ورسره مرسته وکړئ. په دې هیله چې هغه کورنۍ تاسې بل یو داسې ګاونډي هیواد ته، بل یو داسې پردی خلکو ته احتیاج او محتاج پرېنږدي. دا وه د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه تورې علیه ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري یا په یو داسې اداره کې او یا د یو بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم. پاتې وختونه مو نیکمرغه. بیا به هم زه وایم د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله. الله مو مل شي.